الله نور السماوات والأرض. د فاتحې د سورت د لومړي آیت، دوهم آیت او دریم آیت تفسیر او ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه: شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. الحمد لله رب العالمين. ترجمه: ټول ستاینې یعنی د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. تفسیر: تر ټولو ښې او غوره ستاینې یعنی صفتونه چې له پیله تر اخره پورې شوي دي یا کیدونکي دي هغه واړه خاص الله تعالی لره ښایي، ځکه چې الله تعالی د هر نعمت او هر چیز پیدا کوونکی او بخونکی دی او بخنه یې عامه ده. د مخلوقاتو جمع ته عالم ویل کیږي، مګر په دې آیت کې عالم د هر جنس د ښودلو لپاره د جمع په شکل راغلی دی، لکه د ملائکو عالم، د انسانانو عالم، د پیریانو عالم او نور، تر څو چې دا خبره ښه روښانه شي چې د عالم ټول افراد د الله تعالی مخلوق دي. الرحمن الرحیم. ترجمه: ډیر زیات مهربان، پوره رحم کوونکی. تفسیر: یعنی ټول ستاینې صفتونه خاص الله تعالی لره دي چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی او روزونکی دی او ډیر زیات مهربان دی چې هر ساکه یعنی زیروح ته د روغ بدن او رزق ورکوونکی دی او پوره رحم کوونکی دی چې یوازې مؤمنانو ته د اجر او ثواب، د جنت د نعمتونو او خپل رضا او دیدار بخونکی دی. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.